سلامونه نیکې هیلې احترامات. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د ژوند په خوشحالو کې به یې. نازي اقبال سندرې پرېښودې خو ولې؟ که آیا غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو کې تر اخره پاتې شئ. دوستانو په سوشل میډیا کې ډیر زیات خبرونه راځي، خو مونږ چې نن کم خبر واورېدلو نو یقینا چې دا ډیر بې انتهایي د خوشحالۍ خبر و. هغه خبر دا دی چې نازي اقبال په خپل یو چینل کې تازه ویډیو اپلوډ کړي او پکې یې ویلي چې زه نوره د سندرو دنیا پرېږدم. هغې دا وویل چې مونږ په پاکستان کې مخکې د کپړو بزنس شروع کړی و، خو د حالاتو د وجو مونږ هغه بزنس چې کم دی نو هغه پرېښودلو او دلته راغلو. نو د ډیر وخت نه پس مې خاوند زما دپاره دلته یو بزنس سټارټ کو چې ما هم ورسره دا وعده کړې ده چې زه به نور د سندرو دنیا پرېږدم. دوستانو نازي اقبال د خپلو مینوال نو غوښتل چې ما ته دعا وکړئ چې الله تعالی زما بزنس کې برکت واچوي. دوستانو دا ډیره ښه خبره ده چې نازي اقبال سندرې پرېږدي. الله پاک دې نورو سندرغاړو ته هم د نیکۍ هدایت وکړي. په کمنټس کې ولیکئ امین او تر د بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم.